دا د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د شیوکي دره یا د شیوکي ساحه ده او واقعا چې یو ډیر ښکلی محیط، یو ښکلی چاپیریال دی. کومې ونې چې تاسو وینئ دا ټولې د توتو ونې دي او ډیرې پخوانۍ ونې دي. دلته هم یوه کوچنۍ وله یا یو لوی لښتی د اوبو روان دی، که څه هم چې اوبه یې د روڼوالي ښکلا نه لري او ډیرې خړې دي چې دا معمولا د سیل اوبه بلل کیږي. او دا اوبه همدا اوس دهقانان په ډیر اشتیاق او په ډیره علاقمندۍ سره استفاده کوي په خپل زراعت کې، ځکه چې دغه اوبه په وړیا شکل باندې نوې خاوره پټیو ته انتقالوي او په منظم شکل باندې اواروي پکې، چې دا د زراعت لپاره ډیره ګټوره خاوره ده. موږ ورته خړه وایو، یعنی په پټیو کې خړه اچوي. نو واقعا چې دغسې ځایونو ته تګ انسان ته یو ځانګړی سکون وربخي او په دې هیله چې زموږ او ستاسو هیواد لا زرغون شي، لا آباد شي او وګړي یې په پوره خوشحالۍ او سکون سره پکې ژوند وکړي. هغه کسان چې د هیواد څخه بهر دي هغوی ته هم په دې هیله چې د خپل هیواد له طبیعي مناظرو څخه د نږدې لیدلو چانس ترلاسه کړي او دلته ژوند وکړي، میلې وکړي او چکر ووهي او د دغه فضا او د دغه چاپیریال څخه لذت یوسي.